سلامونه ګران دوستان مې راوړله بیا هم خره لاس بلې ویډیو ته په یعنې ویډیو کې تاسو درښیم چې څنګه کړو چې خپلې ګټل شوي NFT یانې په تلیګرام کې خرڅ کړو او خپلې پیسې تر نغدې کړو. نو ملګرو ویډیو تر پایه پورې کړئ ویډیو مو چېرته خوښه ویډیو سره لایک او چینل د سبسکرایب کړئ. نو ملګرو دغه یو دلته یو روبات د ایزي مارکیټ په نامه د دغه لینک به زما تلیګرام چینل کې د هغې تاسو کولی راز ترلاسه کړئ او په دغه کې تاسو کولی شئ خپلې NFT یانې خرڅ کړئ. کوم NFT یانې ستاسو له نوټ کوین ایر ډراپ څخه له مثلا ټاپ ساپ ایر ډراپ څخه د همسټر څخه او همداسې له بلیم ایر ډراپ څخه تاسو ترلاسه کړي دي. خو زیاتره کسان په دې نه پوهېږي چې آیا دغه NFT یانې موږ ترلاسه کړي دي او که نه ترلاسه کړي. نو په یعنې ویډیو کې تاسو درښیم چې دغه NFT هم که چېرته ترلاسه کړي دي تاسو کولی شئ دلته په راحتۍ سره له 1 ټون کوین څخه نیولې تر 10 ټون کوین تر 100 ټون کوینه پورې دلته خرڅ کړئ. نو د دې لپاره ملګرو دغه روبات به تاسو راخلاص کړئ. دغه روبات هم چې کله تاسو راخلاص کړئ دلته به راځئ ملګرو تاسو به دلته کونیکټ والېټ باندې به تاسو کلیک کوئ. اول به سره خپل والېټ کونیکټ کوئ مثلا که چېرته تاسو خپل نوټ کوین ډراپ څخه یا همسټر ډراپ څخه تاسو خپل ټون کیپر والېټ کونیکټ کړي نو دلته هم تاسو خپل ټون کیپر والېټ ورسره کونیکټ کوئ. دلته راځم ملګرو کونیکټ والېټ باندې کلیک کوم څه ده دلته به زه په دې باندې ورته کلیک کوم ملګرو دلته په ټون کیپر ورته کلیک کوم او ټون کیپر څخه بعد به دلته ګوره کونیکټینګ روان ده او دلته به زه کونیکټ والېټ باندې ورته کلیک کوم او دلته به خپل کوډ ولیکم. بعد له کوډ څخه به دلته زما والېټ د څخه سره کونیکټ سي. دلته ګورئ ملګرو کونیکټ شو څه ده په دې کې تاسو ته به خپل والېټ اډرس تاسو ته درښیي. نو دلته راځم ما سره کوم NFT دلته خو ماته نه ښیي دلته به راسم په دې کې به تاسو کلیک کړئ NFT on not games په دې کې به تاسو ورته کلیک کړئ ملګرو دغه ده زه په دې باندې کوم نو دلته ګورم ملګرو ما سره 2 NFT دي. یو څه دا ملګرو دلته ما سره پیزا NFT ده او بل څه د سن NFT ده چې د پیزا NFT قیمت تقریبا 0.17 ټون کوین دی. نو دلته راځو په دې کې درښیم تاسو څنګه کولی شو دا خرڅ کړئ. اول خو راځم په دې کې د مارکیټ درښیم چې کوم NFT مارکیټ کې ستاسو څومره قیمتونه دي څه مارکیټ کې راځم ملګرو ګورم ملګرو دلته دا NFT دي څه مثلا 8 ټون کوینه 10 ټون کوینه او 9 ټون کوینه 15 ټون کوینه او همداسې ملګرو 309 ټون کوینه هم ستاسو ملګرو دغه په نوټ کوین ایر ډراپ کې ترلاسه کولو سره نو تاسو خپل هغه وګورئ کوم NFT ستاسو سره یي نو دلته تاسو یې کتلی سئ. دلته ملګرو که چېرې پروفایل باندې ورته کلیک کړئ NFT on not game باندې ورته کلیک کړئ په دې کې نو تاسو ته خپل NFT ښودل کېږي او هغه کسان چې کولی چې نسي کولی چې خپل NFT خرڅ کړي نو موږ سره رابطه وکړي تلیګرام چینل کې نو موږ کولی شو تاسو NFT په قیمت څخه واخلو. نو راځم تاسو د خرڅولو طریقه درښیمه نو د دې لپاره به ملګرو تاسې راسئ په دغه کې په دغه کوم NFT تاسې خرڅوئ په ده به اول تاسې کلیک کړئ. زه ملګرو دغه NFT خرڅوم ده به زه کلیک کوم او دلته به راته وایي چې اپلوډ ټو مارکیټ په دې اپشن به تاسې دلته ورته کلیک کړئ. نو دلته زه ورته اپلوډ ټو مارکیټ باندې کلیک کوم نو دا په یاد ولرئ ملګرو چې دغه به ادرس به تاسو حتما له دې ځای څخه کاپي کوئ. دلته ګورم ملګرو دغه باندې به تاسې کلیک او دا به کاپي کړئ دا ما کاپي کړه او بیا به چې په دغه شین نشان باندې تاسو ورته کلیک go to not games په ده به کلیک کړئ ملګرو په ده هم چې کله کلیک کړئ نو تاسو ته بل یو صفحه راخلاصیږي بل یو هغه تاسو راخلاصیږي نو دلته کې تاسو کوم NFTs لرئ کوم کارډز تاسو لرئ نو ټول معلومات تاسو درښیي. اول خو ملګرو په دې کې ماته ښیي چې دا مثلا د ما نوم ده او دغه NFT زه لرم او بل دغه NFT چې ما ترلاسه کړی نوټ کوین ایر ډراپ څخه ما ترلاسه کړې ده او دغه مثلا پلیر زیروز په نامه ده او همداسې ملګرو دغه ټول دلته تاسو ته ښیي. په دې کې ملګرو تاسو راځئ بیا به چې په سینډ باندې به تاسو ورته کلیک کړئ. په دې سینډ زه ورته کلیک کوم ملګرو دلته هم هغه ادرس تاسو را کاپي کړه همالته تاسو ماته خوا شین خط تاسو کاپي کړه هغه به دلته ورته پیسټ کړئ او ورته ولیکئ دا هغه ما ورته ولیکه دغه کې نو دلته به ورته انتظار باسئ تر هغو دغه لوډ سي او دغه ادرس تاسو ته راواخلي څه ده دا چې کله لوډ سو تاسو ته دلته ترانسفر اپشن راځي زه تر هغو صبر ورته وکړم زه دلته ترانسفر اپشن ماته راسي او دغه زه دلته ترانسفر کړم. نو ملګرو که د دې چې پرم ویډیو خوښ سوي ویډیو سره لایک او زموږ تلیګرام چینل د سره فالو کړئ. زه ویډیو سکیپ کوم تر هغو دلته ماته دا راواوړئ. ښه ملګرو دغه د ماته راواوښتل نو دلته کې تاسو ته کله دا اپشن راغی که اپشن رانغی نو تاسو به په دې کې به توره نښان دلته به ترانسفر باندې به تاسو ورته کلیک کړئ څه ده زه په دې ترانسفر باندې ورته کلیک کوم او دلته بیا په دغه کې په دغه ترانسفر باندې به زه ورته کلیک کوم. په دغه د ترانسفر باندې ورته کلیک مګور نو دلته راته وایي ترانسفر کمپلیټډ څه ده نو دلته ماته چې شی یو دانه بل راته پاتې سو نو د قیمت نه معلوم ځای نه خرڅوم اوس به راسم ملګرو بیرته په دې څخه بیک راسي یعنې شاته به راسي څه ده ملګرو زه دا کلوز کوم دا صفحه دا ملګرو دا صفحه ما کلوز کړه او ایزي مارکیټ صفحه هم بیرته خلاص کړه نو دلته به زه دا کلوز کړم او دلته بیرته په دې NFT on the market باندې به زه ورته کلیک کوم په دې ځای کې به کلیک کړئ نو دلته به زه ورته کلیک کوم دا د ملګرو دغه ځای څخه دلته به زه ورته کلیک کوم ګورو تاسو ته در وښیم
له دې ځای څخه د ما یو NFT پارسل د دې ځای څخه د ما NFT راواوخته کوم ځای ته دغه ځای ته. نو خیر ملګرو دا د ما NFT خو دلته راغلی دا څنګه کول اوس خرڅ کړو. اول به راځئ ملګرو تاسې به دلته مارکیټ ګورئ د ده نوم څه شي ده ملګرو دلته ګورئ پیزا. دلته مارکیټ کې راځم او د ده قیمت دلته ګورم چې قیمت څو ده. دلته ورته لیکم PIZZ څه ده ملګرو دا د ما پیزا په نامه ولیکئ دلته دغه ده قیمتونه دلته ښکاري چې یو ټون کوین هم ده 1.50 هم ده. خو تاسو به څه شي کوئ ملګرو دلته به راځئ په شارټ بای پرایس باندې به کلیک کوئ. په دې ځای په کلیک کې لاو ټو هایک باندې فقط پرېږدئ. نو دلته قیمت یې تاسو ته ښیي چې مینیمم قیمت تقریبا 0.12 ټون کوینه ده. نو بیرته راځم ملګرو دلته به راځئ په دغه ځای کې په دې سیل اپشن باندې به تاسو ورته کلیک کړئ. دا سیل باندې ورته کلیک کړئ ملګرو ما څه یو NFT ده نو دې باندې به زه دلته ورته کلیک کړم په همدغه NFT. دا د باندې ورته کلیک نو دلته ماته دې ځای کې هم تاسو ته وایي چې مینیمم مثلا پرایس د تقریبا 0.12 ده. نو دلته زه همدغه ورته لیکم چې زه دا په 0.12 ټون کوین باندې خرڅوم. نو د دې لپاره به دلته راسم په دغه لیست فار سیل باندې به ورته کلیک کړم. لیست فار سیل باندې ورته کلیک کړم نو دس پیج هټس ناٹ لیسټډ سکسسفولي مثلا دا کمپلیټ شو. دلته به ورته کې باندې ورته کلیک کړم نو دې څخه زما NFT لاړه. دا NFT خو ملګرو موږ سیل ته کېښوده چې مثلا چې خرڅ شي. دغه NFT ستاسې کله سیل باندې کېښودی یعنې چې کله چې خرڅېږي نو دغه ځای کې تاسو ته خرڅېږي چې دلته ګوره 0.12 ټون کوین باندې ما تقریبا دا NFT کېښود چې دا راته خرڅ شي. نو دا په یاد مو ملګرو دغه NFT یعنې چې تاسې کله خرڅوئ د قیمت پورته هم تللی شي او کاته هم راتلی شي. نو که چېرته تاسو سره دغه NFT یعنې نو تاسو کولی شئ چې په قیمت یې خرڅ هم کړئ او په ټیټ قیمت یې هم خرڅ کړئ ځکه مارکیټ د هم پورته ځي هم کښته راځي. نو کله چې ملګرو دا خرڅ شو تاسو دا کوم ټون کوین چې دا به دلته تاسو ته راجمع شي. چې کله راجمع شي بعد هغه به څه شي کوئ دلته به راځئ په دغه ځای کې به دلته ویډرا باندې به ورته کلیک کړئ. نو ویډرا باندې چې کله کلیک کړئ دلته څومره ټون کوین لري هغه به ورته انتخاب کړئ او بعد هغه څخه به ویډرا باندې ورته کلیک کړئ. نو خیر ملګرو تاسو کولی شئ په دې طریقې څخه د څخه ویډرا وکړئ او دا ویډیو تر همدې ځایه پورې ویډیو چېرته خوښ شي ویډیو سره لایک او چینل د سره سبسکرایب کړئ. زموږ ټلیګرام چینل حتما د سره فالو کړئ. دغه لینک به د ویډیو په کمنټ کې لګوي تاسو کولی ترلاسه کړئ. نو تر بلې ویډیو پورې مو خدای سپارم الله په امان مخ ته مخه شه.